منو سلامونه او احترامات افسر افغان ما سحر په خیر بټګرام ته راغلی وو. ډېر ښایسته ماحول. موږ به ځو شبوره یو غر دی د بټګرام ښکلا به نن زما د کیمرې د مخې ستاسو نصیب کیږي. اوس موږ په حاجي میرا کم چې اجمیره په خویه لفظونو کې ویلی کیږي هلته ناسو. سحر دی او د هغه سویل وړایش خبره پر تکلف درستخان پہ ہم بیٹھے ہے کیا یہ کلا تضاد نہیں. د ناشتې نه پس به راشده موږ ځو او د هغه ځای ښکلاګانې به د ولس سره شریکو. نو ته به څه پیغام ورکول غواړې که دا خوله دې د دې مهي د خوراک نه خالي؟ ډېره زیاته مننه کوم. سحر دی ټولو د سحر په خیر. او د بټګرام چې کوم ښایست دی ښکلا ده نو هغه خو چې پرون د دوه ورځې مونږ تېره کړې ډېره زیاته ښکلی دی او ډېر مینهناک خلک دي. او بیا چې نن دا موسم ورته د باران دی او وریځ ده نو نور هم ښکلی شوی دی. درمنو هم دا شیبې منګه اجمیره شبوره ته راورسېدو. زما په شا باندې اویس یو کتې پتې یار دی. دی چې کله دې ګاډي ته راخود وی چې زه به په هغه سیټ کې نه ما چېرته چې څوک نه ناست نو نور هر ځای کې خلک ناست خو د ډرایور په سیټ څوک نه و ناست. ده ته ما وی چې راځه او دی چې په هغې خفه شو یقین وکړه چې اوسه پورې د پخلا کېدو نوم نه اخلي. دا هغه شخصیت دی دی وایي چې مستند ہے میرا فرمایا ہوا. هلکه بچیا ته خفه شوی زمانه زمانه خفی زه میلمه یم زمان مه خفه کېږه. د دې ځای ډېر ګل ګل فکرونه ملګري را سره دي. ډاکټر صاحب دی ولی دی او زمونږ قاري صاحب دی چې هغه په خپل هم لګیا او څه لویې قصې شروع کړي دي. قاري صاحب وایي چې موږ به په دې ګټه باندې خویدو کله چې وایي موږ واړو دا ګورې اوهو یا خدای پاکه کته خټې دي بیا به واپس راشو. راشده وایي څه په موده پس دی مستي وکړه خوله دې کوزان څه په موده پس دې راویښه کړه پر کاله خوشبو راځه راشده ځان نه دې ډوکې جوړ کړی دی سړیا مسلمانه په ګیره سړی مه کوه دا کارونه مه کوه. راځئ نو راشده داسې به وکړو که نه چې دا زمونږ بټګرام سیمه ده. د دې سیمې زیاتره ذریعه معاش چې دی راشده هغه د دې خلکو په دوبۍ باندې دی په سعودي باندې دی بهر ملکونو ته ځي. د دې تر څنګه د دې د ضلع شانګلې د کوستان د تورغر د منصیرې سره پورې لګېدلي دي. د دې ځای یو د قامي اسمبلۍ سیټ دی او دوه پکې د صوبایي اسمبلۍ سیټونه دي. د دې تر څنګه د دې ځای خلک چې دي ډېر زیات پښتانه دي میلمه پاله دي او بیا دوه د دې تحصیلونه دي یوه علایي او بل بټګرام په خپله باندې. دا د دې علاقې په اړه باندې معمولي غوندې انفارمیشن و. دا شاته ځنګلي چې دي دا د پوره قام شاملات دي. دا خلک وهلی نه شي که څوک یې ووهي نو بیا هغه راټینګېږي او هغه بیا پړه ورکوي. نو د دې وجې نه دا محفوظ دي. دا د ټوریزم یو ښایسته سپاټ کیدی شي خو که چېرته زمونږ حکومتي وخت دې ته پاملرنه وکړي. د دې ځای دا ځوانان به هم پښتو راشي. دا راته ووایې چې دلته د خلکو ژوند جواک څنګه روان دی. یو وخت کې دلته خانیزم و آیا اوس هغه څیزونه کمیږي خلک د ژوند د امن د مینې په لور ځي او که نه سکولونه کالجونه یونیورسټیز کیمپسز وغیره شته که نشته خپل نظر را سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زمونږ دې سیمې ته راغللی او تاسو د دې ښکلا په خپله وکتلله. څه داسې الفاظ موږ سره نشته چې ستاسو شکریه ادا کړو او بیا تاسو زمونږ چې کوم میسج دی هغه دنیا ته ورسوئ. ډېره مننه. دا علاقه ډېره خوندوره علاقه ده. کله چې یاغستان و نو هغې وخت کې ظلم زیاتي شوي و دلته کې زمونږ په مشرانو باندې. اوس الحمدلله هغه څه دغه نشته دی او داسې څه مسلې مسایل زیات تر نشته دی. انشاءالله رو هغه حالات چې دي هغه چینج کیږي او مخې ته امید لرو چې الله پاک به ښه کړي نظام انشاءالله. خوشحاله راته اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. قاري صاحب تاسو که کومه خبر را شریکول غواړئ تاسو هم په دې سیمه کې لګیا یې هلې ځلې کوئ د دې په اړه څه هم خبرې هغه را سره شریکه کړئ. بس افسر بھائی مونږ خو دا ویل غواړو چې الله پاک مونږ ته ډېره ښایسته ځای راکړ دی ډېر ښایسته علاقه ده. تاسو خو وکتله سهولیات پکې نشته دي نو مونږ ستاسو په ترو باندې حکومت ته دا ویو چې مونږ ته دې ځای کې څه
صحیح خوشاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوم جی راشد تاسو د کاري صاحب خبره وکړه نو د کاري صاحب په حق زه یو خبره کومه جی 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 چې کاري صاحب دومره مینهناک انسان دی که نه چې زه څه ویلی نه شم هغه تاسو ته هم پته لګېدلی چې تاسو ورسره خبرې کړې وې خو یو بله خبره کومه چې پرون ورسره کله کېناستمه ګپ شپ مې ورسره ولګو نو هغې کې ما ورته وی چې ښه مای عمره نو یو بل کس ورته عابد وي یو بل کس ورته عبید وي او اوس ورته قاري صاحب وایي اوس ورته قاري صاحب وایي د سړي په چل مې پوه که ګورې والله دا خو صوبه ده یاره راشده جي ولي شفي به کوم دی او دا چې کوم یا د خدای قدرته دا خو صوبه هم نه دا به پوره ملک دی ګورې راشده د قاري صاحب د دې نه لویه مینه څه کېدای شي زما د خپل قاري صاحب د مینې په لړ کې چې کوم دی د خټو لړلې ده ما خو موږ ورته دا بیا هم راورسېدو ولي خان تاسو که څه خبره شریکول غواړئ اضافه کول غواړئ زه تاسو راغلل ډیر زیات خوشاله یو دغه خواست مې دی زه یم چې یو شپه موږ سره بله وکړه وایي چې مزه دلته شپه وکړه لاره کې یو شی لیونی شوی دی او د دې تر څنګه ستا ټپې ګورئ چې په بلاک کې نه نو بیا داسې لکه چې سترګې وي او نظر نه وي که نه راشده او سندرې به وایو دا ماحول هسې هم ښایسته دی ډېر ښایسته دی که نه راشده او دې ماحول کې ته هم ښایسته شو ګورې زما په تا دا یقین نه و راشده ګډوډ یم ګډوډ نه خویږم راشده ته همیشه خویدلی ګوره ته چې وخویږې ما تا ته خپیښي دا همیشه خبرې دا ګوره نو راشده ځه لاس پې پورې کوه ټول به ټپې کوو ښه جانانه راشده هماغه طرز کې راشه اے سبا وطن تروانی گم ہو خپل وطن یاران میں ډېر یاد شوي دینا د خپل وطن یاران میں ډېر یاد شوي دینا او باران دی تلمری وریږي هو واورې د نه ورېږي لارې بندوي نه واورې د نه ورېږي لارې بندوي نه وایا سبق وایا چلوے افسر شما بتا لدر کوینا چلو افسر شما بتا لدر کوینا او زما د غرونو پنایا راو پکته روانیم راشده د دندې باد سره شامل کچې راځي نه د دندې باد سره شامل یلکه کچې راځي نه هو بیا په پورته ځم ښه او په لوړو غرو الله مینه دی هو په سرې واورې وروي ویښ کې ګلونه په سرې واورې وروي ویښ کې ګلونه آها راشده ټپه کوه یار زه هم خویږم راشده دا ګډ ډېر خوی دی او ته چې راځې نو ما خبر کا هو چې په پالنګ درته لونګ وغوړوما چې په پالنګ درته لونګ وغوړوما او چې چرته ځې حال راته وایه او چې د زړه کډه درنه مخکې او مخکې وړمه چې د زړه کډه درنه مخکې او مخکې وړمه چې خاندې راته ګورې لمبې کړې په ما پورې چې خاندې راته ګورې لمبې کړې په ما پورې تا ته کتې نشم ته ولې ما ته ګورې په زړه باندې مې هر وخت دردونه ځي راځي جانانه شرابي جانانه شرابي جانانه شرابي جانانه شرابي واه 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 قدرمنو خوشحاله او بریالي اوسئ درمنو دا زمونږ بټګرام دی بیا بیا به راځو انشاءالله د دې ځای دا ښکلاګانې به تر تاسو در رسو موږ غواړو چې زمونږ څومره د وطن ښکلاګانې دي دا ایکسپلور شي یقین وکئ که موږ د نیوزیلینډ خبره کوو که موږ د دنیا د پرمختللي سیمو خبره کوو موږ د سویټزرلینډ خبره کوو موږ د ناروې خبره کوو
هغې کې نور هېڅ هم نشته دی خو د هغه ځای حکومتونه سنجیده دي هغې ته یې وده ورکړې ده هغې کې مختلف قسمه پراجکټس راوړي دي زمونږ دغه ګل ګل سیمه چې په دې کې نیچرل بیوټي ډېره ده خو له بده مرغه دې ته مونږ پاملرنه نه ده کړې دا صرف او صرف د حکومت پاملرنه غواړي د دې نه مونږ یوه لویه ریونیو جنریټ کولی شو چې هغه د دې خلکو د سوکالۍ د خوشحالۍ او آبادۍ دپاره پوره کیدی شي خو کاش که دغه احساس مونږ وکړی خوشحاله او بریالي اوسئ